طالبان د پاکستان هیواد سره وران شول. دا چې څنګه په دې ویډیو کې به تاسو ته واضح کړو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو د سره لایک کړئ او د روزمره دغسې جالب معلوماتو لپاره زموږ چینل هرومرو سبسکرایب کړئ. د نېشنل انټرست په نامه یوه خپرونې د پاکستان او طالبانو وروستیو اړیکو ته کتنه کړې ده. د یادې خپرونې له لورې په یو اوږد تحلیل کې راغلي طالبان اوس پوه شوي چې د پاکستان د ملاتړ دوام په افغانستان کې دننه د خلکو ترمنځ اعتبار زیانمنوي، نو له همدې امله اوس پر پاکستان ډیره تکیه نه کوي. تحلیل کې راغلي په نړیواله کچه د طالبانو سیاسي اعتبار پاکستان ورخطا کړی دی، ځکه پاکستان درک کړی چې طالبان له دې وروسته د افغان سولې کلي د پاکستان په لاس کې نه بولي. په ورته وخت کې د طالب په تنظیم کې وروستیو بدلونونو د دې ښکارندویي کوي چې د یاده ډله هڅه کوي په سیاسي کچه خپل مشروعیت نور هم پراخه کړي. د تحلیل یوه برخه کې راغلي پاکستان غواړي طالبان تر خپل نفوذ لاندې د افغانستان د اوسني نظام برخه وګرځوي، ځکه دا هیواد له دې په ویره کې دی چې که چېرته طالبان بیا واک ته ورسیږي نو نه یوازې به پاکستان کې د جهادي ډلو ملاتړ خپل کړي بلکې په دیوبندي مدرسو کې به هم د افراطیت نوې څپې پیل شي. د تحلیل وروستۍ برخه کې راځي د طالبانو د نظامی مسؤل په توګه د ملا عمر د زوی ملا یعقوب ټاکل کېدل هم دا ثابتوي چې پر یاده ډله د پاکستان نفوذ کم شوی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک کېدو طالبانو ته په پراخه کچه سیاسي اعتبار ورکړ او دا یې وښوده چې د طالبانو او پاکستان اړیکو د ورورولۍ پر اساس نه بلکې د ګټو پر بنسټ دي.